السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو پاتره چې پاکستان د ورلد کپ په دویم میچ کې نیدرلند په 1 رنزونو سره ماتې ورکړې ده. اوس ډېر د پاکستان د کرکټ مینوال دا پوښتنه کوي چې په ورلد کپ کې به روانه لوبه د پاکستان د چا سره وي، په څه ټیم به وي او د دې لوبې لپاره د پاکستان پلینګ 11 کم 11 لوبغاړي لوبېږي. نو دې په باره کې له کمپلیټ او مکمل معلومات تر کوم ویډیو را تر اخره پورې وګورئ. څنګه چې تاسو معلومات چې بل ورځ پاکستان لوبډلې نیدرلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او په ورلد کپ کې خپل اولنی میچ ګټلې دی. پاکستان کرکټ ټیم را روان میچ د سریلانکا سره دی په 10 اکتوبر باندې چې دا میچ به هم په حیدرآباد کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي. کله دې میچ لپاره د پاکستان په پلینګ 11 باندې نظر واچو. نو سریلانکا خلاف د پاکستان په پلینګ 11 کې وسه تبدیلی څه بدلون نه کیږي. هماغه 11 لوبغاړي به لوبېږي. امام الحق او فخر زمان به اوپننګ کوي. ون ډاون به کپتان بابر اعظم بیټینګ ته راوځي. سلورم نمبر باندې رضوان نزي، پنځم نمبر باندې سعود شکیل، شپږم نمبر باندې افتخار، بیا ورپسې شاداب خان، محمد نواز، حسن علي، شاهین شاپریدي او حارث روب. نو دا به وي د سریلانکا خلاف د پاکستان 11 لوبغاړي. د پاکستان په پلینګ 11 کې به همدا 11 لوبغاړي شامل وي. فخر زمان او افام دی، خو بابر اعظم چې کوم دی فخر زمان باندې پوره یقین کوي په 3 میچونو کې به وته د ورلد کپ نور هم چانس ورکوي. نو ان شاء الله امید ده چې فخر زمان زر تر زر خپل فارم ته راشي. ورسره چې کوم دی امام الحق هم ډیر اوټ اف فارم دی. نو الله دې وکړي چې فخر زمان زر تر زر فارم ته راشي. فخر زمان د پاکستان کرکټ ټیم واحد داسې لوبغاړی دی چې د 40 یا 13 رنزونه واړول. نو بیا چې کوم دی فخر زمان کولی شي یو ډیم سل او یو سل شپېته رنزونه په یوازې باندې هم جوړولی شي. او په نن سبا وخت کې اوټ اف فارم دی. ان شاء الله امید لرو چې پر روان میچ کې به ښه چلیږي. نو تاسو سره ایسه نظر لرئ چې د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې په 10 تاریخ باندې یا کم میچ دی، نو دا میچ به څوک ګټي، پاکستان یا سریلانکا؟ خپل رائے خپل کمنټ سره ضروري شیر کړئ. ان شاء الله زه وایم چې پاکستان به میچ ګټي، ځکه چې د پاکستان چې کوم بالران دي هغه بیرته واپس خپل پام ته راغلي. ان شاء الله پاکستان به د سریلانکا نه هم دغه میچ ګټي او په ورلد کپ کې به خپل دویمه لوبه ګټي. باقي داسې نور کرکټ معلومات لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله پامه.